ګلپاڼې له کوم افغان هلک سره واده وکړ؟ د ګلپاڼې اصلي خاوند معلوم شو. دغه واده پټ راز څه و او ولې دوی پټ واده وکړ؟ که په دې باندې ځان پوهول غواړئ نو دا ویډیو راسره تر پایه وګورئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب نو دا هم در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو له څو ورځې را پدې خوا په سوشل میډیا کې د ګلپاڼې د واده په اړه خبرونه اورئ، او په دې اړه ما هم تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه چې ګلپاڼې واده وکړ. اوس ډېر کسان د ګلپاڼې د خاوند په اړه پوښتنې کوي چې دا څوک دی او څنګه سړی دی او ولې یې له ګلپاڼې سره واده وکړ. نو غواړم چې نن درته په همدې اړه معلومات درکړم. په دې اړه خو دوه ځوانان یادېږي. یو ځوان چې نوم یې نه دی معلوم، خو عکس یې ډېر ښکته پورته کېږي چې تاسو یې هم په عکس کې ګورئ. او د دغه ځوان په اړه ویل کېږي چې نوموړی د پاکستان په پېښور کې اوسېدلو، له مخکې نه هملته اوسېدلو. او د دغه ځوان وظیفه همدا وه چې د دواییو یعنې یو فارمیسي کې کار کولو، د دواییو دکان یا فارمیسي کې کار کولو. او د ګلپاڼې سره یې له ډېرې مودې راهیسې نږدې ملګرتیا وه او د محبت په بنیاد یې له ګلپاڼې سره واده وکړ. ګلپاڼه خپله 22 کلنه ده، خو دغه ځوان له ګلپاڼې څخه په عمر کې یو څه کم دی. بل بیا یو بل ځوان اوس نن ورځ یادېږي چې دا بیا آصف زدران نومیږي. ځینې کسانو بیا دغه کس عکس پورته کړی دی او ویلی دي چې همدې کس سره یې واده کړی دی، خو تر ډېره داسې معلومیږي چې همغه لومړی کس مې چې درته یاد کړ همغه سره یې واده کړی دی. همدارنګه د ګلپاڼې واده چې پټ ساتل شوی دی، په دې اړه تر اوسه رسمي معلومات نشته چې ولې پټ ساتل شوی دی. خو تر ډېره بریده به ګلپاڼه نه غواړي چې له خپلو پخوانیو ملګرو سره اړیکې خرابې کړي. هغه به غواړي چې هغوی هم د واده په تمه کېنوي او خپل نوی ژوند ته هم ادامه ورکړي. دوستانو، د ګلپاڼې د واده خبر بالکل حقیقت لري، ځکه چې اوس ډېرو رسمي سرچینو دغه خبر تایید کړی دی. د امریکا غږ VOA ډیوا راډیو هم تایید کړی دی. په دې هیله چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوی وي در سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.